یو وظیفه درته خیم ټول واورئ. دا مولانا د هغې شاګرد دی. دا د هغه شاګرد دی. د شاه منصور مولانا صاحب یو لوی ولی د زمانې. تاسو وایي روټۍ پسې مونږه منډې وو که نه. زه ورغلم چې صوابی ته به لاړم چې د ده قدم بوسي به مې نه وه کړې نو تلم به نه. ورغلم مالجي دعا راته وکړئ. ویل یو بل شی درته ښیمه چې عمر له بېغمه ګرځي. عمر له مالو ښایي جي. ویل د مازدیګر مانځه نه رستو 100 کرتې یا وهاب ووایه هر شی به تا پسې منډه وایي. رزق بم تا پسې منډې وایي، پیسې بم تا پسې منډې وایي، خلق بم تا پسې منډې وایي. مازدیګر مانځه نه رستو 100 کرتې یا وهاب. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا، یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا. رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه، کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. والله رحمان بابا وی په خایس زما د یار نه دی خبر څوک، په خایس زما د یار نه دی خبر څوک، که خبر شي پرې بند دی دغه در څوک. زما د یار حسن چاته معلوم نه دی، که زما د یار حسن چا وکتو په خدای مې دې قسمي که دا در څوک پرېږدي. که تاسو د جناب محمد رسول الله حسن وکتو تاسو دوا په کار ده. ما یوازې حسن کتلی څه کې قسم په خدای چې په خوب کې راغاړې وتیم دی. دا زما استاد مولانا عبداللطیف صاحب د ډبګرۍ د کوټې په دروازه کې ولاړو او ده به اجازت کوله خلکو ته چې زه دننه لاړ شئ. چې زه ورغلم ویل زه برادره دننه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. چې ورغم رسول الله دواړه لاسونه داسې کو ما ته راغاړې وت. چې هغه راغاړې وتې تر راغې او تر ننه ما ته پته ده. د غرغشتو مولانا صاحب ته لاړم، مال اخر وخت یې بیمار یې مرګ ژوند پته نه لګي، دعا راته وکړئ. دا ګوته یې داسې لمده کا په توکان او زما دې خوله کې وواله. ویل زه په دې خوله به ته هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. هماغه خبره ده. پاکستان کې د حق او د ناحق پته نه لګي. په دې خوله به ته هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه وایي. هماغه چل دی که نه دی؟ پنځلې منبر ته وکړې او څه وایي نه. پکار دا دی چې دا ټول په ما راټوپ کوي او مړ مې کوي. عزیزانو ایس کمال را کی نشتا خو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا. دا اولیاء په مجلس کې یو 15 منټه کېناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. نو دا اولیاء او د بزرګانو قدم بوسی مې کړې ده او الله مې دې په دې او دس کې باقی وساتي. د پاکستان د حکومتونو نه مې د ترغه خدای لري لري چې تر څو پورې د دې ملک قانون قرآن شوی نه چې د لارډ میکال قانون د پاکستان قانون وي. زه د پاکستان په هر حکومت لعنت لګم، په هر حکومت، که زما د پلار ولی نه. تاسو پوه شوئ؟ په هغه ورځ به د پاکستان حکومت منم چې په کومه ورځ د لارډ میکال قانون رسخت کی او د دې ملک قانون قرآن او حدیث شي. ټیک شو؟ الله دې توفیق راکړي او خدای دې دا ملک کې سلور قسم رکی. سلور مولیان، پیران، سرمایدار او لیډران. دا سلور د خدای مړکی. دا ملک بیله د سړي د زامنو ملک. د لیډرانو جنگ د حکومت سره په ایمان یا په ټپي کني چې ته کوش او ټپي مال راکړه. هر یو وایي چې زما د دعای شملې خوږې دي اگر که د 100 کالو شملې ولې نه. نو زما عزیزانو اوس یو خبره ورته کوم. کم خلک چې د چا بدي شي د هغې مخ ته ګوري. ما ته ګورئ هلکه، څوک چې د چا بدي شي د هغې مخ ته ګوري؟ نه ټول وایي. لاس اوچت کوي.
څوک چې د چا بدي شي د هغه مخ ته نه ګوري. شیخ هم بدي شي که ټیک ده، ټول به اوس داسې وځئ، هېڅ خوا به نه ځئ او نه به یې مخونو ته ګورئ. یا خو وګورئ پټ غوندې درته وایم، که یو کال تاسو د هغې جلوس ته ورنشئ، قسم په خدای د ویاړئ دې خمیزه تاسو ګرم کړي. ټیک شو؟ ټول به کم خوا ځئ؟ کم خوا؟ دعا وکئ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور واجرنا من خزي الدنيا. صلی الله تعالی علی